څنګه کولای شو چې د پښتو کیبورډ په خپل انډرایډ موبایل او یا هم ټابلیټ پی سي کې انستال کړو. راځو په اپلیکیشن کې پلی سټور پیدا کوو. پلی سټور اپلیکیشن باندې کلیک کوو. د پلی سټور په اپلیکیشن کې موږ کولی شو ګیمونه، پروګرامونه، تصویرونه او ویډیوګانې ډاونلوډ کړو. نو اوس غواړو چې پښتو کیبورډ ډاونلوډ کړو. سرچ باکس کې ورته لیکو پشتو، لاندې خپله اتوماتیک ډول نور الفابet راولي. کیبورډ باندې کلیک کوو. لومړنی انتخاب د لیوال پښتو کیبورډ فری په نامه اپلیکیشن دی. کلیک پر کوو او د انستال بټن پر وهو. اکسپټ کوئ. اوس زموږ لیوال کیبورډ پښتو ډاونلوډیږي او خپله اتوماتیک ډول انستال کیږي. پښتو کیبورډ انستال شو. د دې دمخه چې پښتو کیبورډ باندې کار وکړو، دوه اپشنونه انتخابوو. اپلیکیشن ته راځو، د موبایل سیټینګ باندې کلیک کوو. بیا راځو جنرال ته، لانګویج او انپوټ ته راځو. ډیفالټ باندې کلیک کوو او سیټ اپ انپوټ میتودز باندې کلیک کوو. د لیوال پښتو کیبورډ ورته انتخابوو. اوکې بټن پر وو. زموږ لپاره اوس د پښتو کیبورډ دوهم یا دریم انتخاب ده. اوس راځو غواړو چې وګورو چې آیا پښتو کیبورډ انستال شوی زما په ټابلیټ او یا هم انډرایډ موبایل کې. د ټیسټ لپاره یو میسیج لیکو. میسیج ته ورځو. نیو میسیج باندې کلیک کوو. کله چې نیو میسیج باندې کلیک وکړو، موږ ته باکس را خلاص چې انګلیسي ده. موږ تاسې صرف لوړ اپشن ته راځو او سلیکټ کیبورډ ورته انتخابوو. دلته د پښتو لیوال کیبورډ انتخاب بټن پر وو. زموږ په موبایل کې اتوماتیک ډول پښتو حروف راغلل.